دا یو پوښتنه اکثر خلک کوي چې یاره د دې چیلې دواړه تینه خراب دي یا یو خراب دی یا دغه حساب د دې غوا میخې تینه خراب دي درې یا دوه قرباني پې کېږي که نه کېږي. نو دې مسلې باندې ځان پې کېدو دپاره یو قاعده زده کوي. هغه قاعده دا ده که د یو څاروي اندام نیم خراب وي یا د نیم نه زیات خراب وي نو ګورې قرباني پې نه کېږي. بالفرض د هغې تیونه دي د غوا او د میخې څلور تیونه وي که دې کې دوه تیونه خراب وي یا درې تیونه خراب وي نو قرباني پې نه کېږي. که یو تی خراب وي قرباني پې کېږي. دغه حساب د چیلې چې کوم دی یا د ګډې دوه تیونه وي که چېرې بالفرض د دې یو تی خراب وي یعنې نصف یې خراب شلو نو ګورې قرباني پې نه کېږي. دغه حساب د قربانۍ د څاروو نور اندامونه واخلي. بالفرض لکۍ ده که لکۍ نیمه کټ شوي وي یا د نیمې نه زیاته کټ شوي وي قرباني پې نه کېږي. که چېرې بالفرض د نیمې نه زیاته وي نو قرباني پې کېږي. د حساب غوږ دی که چېرې بالفرض غوږ د نیم کټ شوی دی یا د نیمې نه زیات غوږ کټ شوی دی نو قرباني پې نه کېږي. البته که چېرې بالفرض د نیمې نه زیات غوږ شته ټیک شوله جي یعنې درې حصې غوږ شته لږ شانتې کټ شوی دی نو بیا پې قرباني کېږي. ښکرې چې کوم دي ښکرو باره کې لږ شانتې تفصیل شته دی هغه درته انشاءالله د حدیث مبارک په روح سره واضح